دا د پکتیا ځاځي ولسوالۍ سپینې شګې ملي پارک سیمه ده چې نن یې راتلونکو سیلانیانو او ځایي خلکو ته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پروژې خدمات فعال کړل شول. د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي نصیر الله هجرت وایي چې دا خدمتونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د هیواد سویل ختیځ زون ولایتونو ته د خپل سفر په لړ کې د خلکو او سیمه ییزو مسؤلانو د غوښتنې پر بنسټ فعال کړل شول. سږکال چې وزیر صاحب دلته پکتیا ته سفر وکړ، ملي پارک ته هم راغی، د مخابراتو په برخه کې څومره ستونزې مشکلات و هدایت یې وکړه چې د سیلانیانو دپاره ټول خدمات عیار کړی. نو اوس په لاندې پوره افغان بیسین شرکت خپل پیا نصب کړه چې 2G 4G 3G خدمات وړاندې کوي او نور شرکتونه هم روان دي دلته د سیلانیانو دپاره د مخابراتو برخه کې انشاءالله هېڅ ستونزه مشکلات به نه وي. ځایي مسؤلین او د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې دا تفریحي سیمه د لومړي ځل لپاره له مخابراتي خدمتونو برخمنه کیږي. د دې تفریحي سیمې سیلانیان څرګندوي د انټرنیټي خدماتو په فعالېدو سره به دوی ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي چې په وینا یې د دې سیمې طبیعي ښکلاوې به پر وخت او ښه ډول د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسیږي. په اړه یې د پروژې مسؤل محمدي ګل اوبرنګ او سیلاني ولی جان وویل دلته د وزیر صاحب نه ډیره زیاته مننه چې خپله ژمنه یې پوره کړه او ډیر داسې په کم وخت کې د رئیس صاحب د مخابراتو د پکتیا نه ډیره زیاته مننه چې راغی او دوی ټولو موږ سره همکاري وکړه. اوس دا دی د افغان بیسیم 4G فعال شو، نورې کمپنۍ هم را روانې دي او تر اختره پورې به څومره سیلانیان چې راځي نو هغوی به د خپل انټرنیټ د 4G انټرنیټ نه برخمن وي. مو انټرنیټ په ښه توګه استعمالولی شو، موږ دلته لایف ویډیو بیا لیدلی شو، موږ زنګونه کولی شو، موږ ته هېڅ مشکل نشته. اوس دلته خیمې هم شته، پارکونه هم زنګویه لګېدلي دي، دلته سهولت دی، هر څوک چې تللی شي انشاءالله څه مشکل به نه وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو د سویل ختیځ زون پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي وو د هغو سیمو لپاره چې له مخابراتي خدمتونو بې برخې وو د کابو 153 نویو مخابراتي انتنونو لګولو منظوري کړې ده. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.